جی څوک دی؟ زه جی د انګلستان د واړه ښار څخه یم او 25 کاله عمر لرم او زه د یوټیوب یو چینل لپاره ټولې نړۍ ته سفر کوم. د جی مقصد له دومره زیات سفر کولو څخه څه دی؟ زه ان شاء الله هیله‌من یم چې د مسلمانانو په وړاندې د نړۍ په سطحه منفي نظر ته تغییر ورکړم. زه په یوټیوب او انسټاګرام کې ټول مثبت اړخونه د مسلمانانو د کلتور، ډوډۍ، خلکو او ژوند طریقې په اړه شریکوم، ترڅو په امریکا او انګلستان کې هغه منفي پوهاوی او لیدلوری چې شتون لري تغییر ورکړم ان شاء الله. په یو ویډیو کې تا ویلي چې ترکیه او پاکستان د له نورو هیوادونو څخه ډیر خوښ دي. په څه دلیل؟ مخکې د پاکستان په اړه ما تل د تروریزم او جنگ، خو کله چې ولاړم زما د تمې خلاف دوی مهربانه او ښکلي خلک وو او ما د دغو خلکو رښتینې مینې زما سره ولیده، ځکه دا هیواد زما ډیر خوښ شو. او همداسې په ترکیه کې نو دا دواړه زما د خوښې هیوادونه د خلکو، ډوډۍ او کلتور له اړخه، او زما جوماتونه ډیر خوښ شول او عجیب احساس مې درلود دلته. او ما مې شهادت په سلیمانیه جومات استانبول ترکیه کې وویل. په دې خاطر زه اړیکه لرم د دې دوو هیوادونو سره، په ځانګړې توګه ترکیه سره، ځکه استانبول زما ژوند تغییر ورکړ او دا هغه ځای دی چې ما مې د ژوند تر ټولو ښه تصمیم ونیو. نو تا د امریکایي او انګلندي سهاري په ځای ترکی کباب خوړلو؟ هو. تر ټولو په زړه پورې شی چې تا په پاکستان، مکسیکو، ترکیه او مصر کې لیدلی دي څه وو؟ له مکسیکو یې پیل کړم. مکسیکو له نورو هیوادونو سره توپیر لري ځکه ډیر لږ مسلمانان تر سترګو کیږي. زه په مکسیکو سیټي کې یوازینی جومات ته ولاړم. په مکسیکو کې عجیبه دا وه چې مسلمانان نشي لیدلی. په مصر، پاکستان، ترکیه، عربي متحده ایالاتو کې هر ځای مسلمانان شته او زه ډیر نږدې ملګري په دغو ځایونو کې لرم. د اسلام په اړه څنګه خبر شوې؟ د لومړي ځل لپاره دا ورګرځي بیرته 20 کاله مخکې وخت ته، کله چې د سپتمبر 11مه پیښه وشوه. کله چې د سپتمبر 11مې پیښه وشوه، نو مخکې له دې چې مسلمان شي، اسلام څنګه په نظر درغی؟ کوم منفي نظر دې درلود؟ هو، ما د مسلمانانو په اړه ډیر منفي لیدلوري او نظر درلود، په ځانګړې توګه په هغه وخت کې چې د افراطي ډلو له لورې ډیرې حملې ترسره کېدلې او میډیا به دا کړنه 2 میلیارد خلکو پورې تړله، په داسې حال کې چې لږ شمېر خلک دا کارونه ترسره کوي. څه لپاره دی؟ خو شکر ما له 2 کلونو راهیسې زده کړل چې اسلام یعنی څه، او دا د سولې او سلامتۍ دین دی. هغه څه وو چې ستا مینه یې د اسلام سره پیدا کړه؟ هغه د خلکو لیدل وو. کله چې ما سفر کولو، ما به اکثریت مسلمانو هیوادونو ته لږ سفر کوو، خو شکر چې زه استانبول ته ولاړم 3 یا 4 کاله پخوا، او بیا په 2019 کې زه عراق ته ولاړم او دې زما لیدلوري او پوهې ته تغییر ورکړ او زه یې مجبور کړم چې نوره څېړنه وکړم د اسلام د ښېګړو په اړه. تاسو خلکو سره ولیدل چې مسلمانان وو؟ هو، او زما خوښ شول او بیا مې د حقیقي اسلام په اړه څېړنه وکړه د انګلستان د میډیا څخه لرې. کله د شهادت وویل څه احساس درلود؟ ډیر ستر احساس د خوښۍ او آرامتیا، او زه هیڅ کله دومره د خوښۍ او سوکالۍ حد ته په ژوند کې نه وم رسېدلی. مخکې له دې چې جومات ته ننوځم زه یو بېدینه وم. زما ژوند بې ما په خالق باندې باور نه درلود. ما فکر کوو وروسته له مرګه هر څه ختمیږي. او کله چې جومات ته ننوتم او خپل شهادت مې وویل، هغه کلمه مې وویله، زه ډیر خوښ وم او احساس مې کوو چې زما د ژوند رنګ له توره سپین ته بدل شو. په شاوخوا کې د خلکو غبرګون څرنګه و؟ ډیر خوښ، لاسونه یې پړکول، خندل یې او زما لپاره ډیر خوشحاله و.
د کورنۍ په ځانګړې توګه مور او پلار، خور او ورور غبرګون دې څنګه و؟ شکر زه په نړۍ کې ملاتړ کوونکي ملګري او کورنۍ لرم. زه په استانبول کې وم او د اسنپ چټ له لارې مې خپل خور ته وویل او مسیج مې ورته وکړ، ما ویل زه مسلمان شوم او د هغې غبرګون ډېر ښه و او د سرلوړۍ خوښي یې زما لپاره وښوده. زه پوه شوم ولې یې داسې وکړ. زه فکر کوم د اسلام تصویر د دوی لپاره ښه نه دی. نو په څه دلیل هغه خوشحاله شوه؟ ځکه هغې زما کار لیدلی و، زما کیسه یې اورېدلې وه او ما ورته وښودل چې میډیا غلطه او دوی زما ویډیوګانې او لیدلوری د رښتیا په توګه د میډیا پر ځای مني. ستا د پلار او مور په اړه څنګه؟ کله چې یو کلن وم زما پلار استرالیا ته ولاړ. زه ورسره اړیکه نه لرم، هغه تر ننه نه پوهیږي، خو مور ته مې زنګ وکړ او ورته ومې ویل. زنګ ورته ووهو خو ورته ومې نه شو ویلی او د هغې ځواب هم دا و چې ډېره خوشحاله یم او دا په حقیقت کې د هغې ځواب و. very much known to be always happy, always chirpy, always funny, and that was her exact words actually, smiling like a Cheshire cat. And from that day onwards I have never had a bad word. او د هغې ورځې وروسته هغې هیڅ بده خبره او نظر د اسلام په اړه نه دی ویلی. زه له کورنۍ او ملګرو څخه منندوی یم چې دوی خوښ وو او تر ننه خوښ دي او که دوی مې تر څنګ نه وای شاید زما سفر ډېر سخت وی. په اسلام کې موږ باید لمونځ وکړو، باید روژه ونیسو او داسې نور. آیا کوم څه ستونزمن درته ښکاره شول مخکې له دې چې مسلمان شې؟ هو، ټول راته ستونزمن ښکارېدل، په ځانګړې توګه په انګلستان کې کله چې زه په دې مسیر کې تنها وم. تر اوسه پورې زه لږ ګنګس یم، خو له ډېر تکرارولو او کار وروسته پرې پوهېږم. د انټرنیټ څخه دې څنګه څېړنه ترسره کوله؟ کومه ویډیو، کوم مبلغ ته دې غوږ ونیو؟ ډېرې ویډیوګانې، ډېرې کیسې د هغو خلکو چې ما لیدلي وو او خپله د قرآن کریم لوستل. یوه بله پوښتنه که شخصي ده ترې تېر شه. ستا کورنۍ بېدینه او ته مسلمان یې، د دوی په اړه څه احساس لرې؟ آیا د دوی لپاره دعا کوي یا دوی ته د اسلام د رښتیا په اړه وایي؟ زه هره ورځ له خپلې کورنۍ سره خبرې کوم. زه هیله لرم یوه ورځ خپل پلار سره په دې اړه وغږېږو. زما د راتګ او اسلام په اړه خو ویره لرم ځکه هغه تر اوسه خپل لیدلوری د اسلام په اړه لري او زه پوهېږم زرګونه خلک به دا ویډیو ګوري. زه هیله لرم دوی ټول به هم دعا ورته وکړي زما کورنۍ او ملګرو ته تر څو د اسلام مسیر پیدا کړي انشاءالله. مخکې له دې چې مسلمان شي ګمان کوم تا به د لیدلو وعده کوه، د خوږ غوښه به دې خوړله او شراب به دې څښل. مشکل نه و چې دا ټول ودروي کله چې مسلمان شوې. ما د 10 کلنۍ څخه په دې خوا د خوږ غوښه نه ده خوړلې او دا چې زه تل په سفر کې یم نو د چا سره د لیدلو وعده نه کوم او الکول ما بند کړل د دې څښل یو کال مخکې چې مسلمان شم، یعنی په 2019 کال کې. په څه دلیل د الکول څښل بند کړل؟ ما د پوهنتون په دور کې ډېر څښل ځکه هلته ماحول داسې دی، میلمستیاوې، جشنونه وي، خو ما د دې څښل بند کړل ځکه د یوه روغ ژوند بڼه نه ده او زه همداسې سابه خوړونکی د 1.5 کال لپاره پاتې وم او شکر ما حلاله غوښه پیدا کړه چې دا بیخي نامې خوندوره ده. ته د یوټیوب او انسټاګرام حساب لرې، فکر کوم د ملاقات مسیجونه به ترلاسه کوي. رښتیا وایم؟ هره ورځ؟ هو، هره ورځ. ستا غبرګون دوی ته څه دی؟ زه ځواب نه ورکوم یا یې بلاک کوم او همدارنګه د نجونو مورګانې مسیجونه راته کوي تر څو د دوی د لوړو سره واده وکړم، خو زه ځواب نه ورکوم او په راتلونکي 2 یا 3 کلونو کې د واده پلان نه لرم ځکه زه غواړم مسلمانانو سره ووینم. نو تر 29 یا 30 کلنۍ پورې نه غواړم واده وکړم. ولې د اسلام په اړه څېړنه وکړه او هماغسې بېدینه پاتې نه شو؟
زه ډیر زیرک یم، په همدې خاطر ډیر سفرونه کوم، غواړم ډیر زده کړم. ما نړیوال ژورنالیزم د ماسترۍ تر کچې لوستی او ما زده کړل د رسنیو په اړه چې څنګه دوی د اسلام په ضد غلط روان وو. نو زه تل کنجکاو وم او لیوال وم چې د کلتورونو، ژبو، خلکو په اړه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پوه شم. او د کورونا وبا پر مهال ما ډیر وخت درلود او ما فکر وکړ څه وو چې هغه یې دومره مینه‌ناک او مهربانه ګرځولي وو چې دا ټولو په اسلام پورې تړاو درلود. نو دا هغه وو چې ما تصمیم ونیو قرآن کریم ولولم او د یوټیوب ویډیوګانې وګورم، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه نور زده کړم. ستا لپاره محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی؟ هغه عجیبه دی. زه نشم کولی یوه غوره کلمه د ده لپاره پیدا کړم او زه فکر کوم د ځمکې په سر هر څوک کولی شي ډېر څه ترې زده کړي. دوی کولی شي د ده په څېر ژوند وکړي، د ده په څېر مینه‌ناک اوسي او د غریبانو لاسنیوی وکړي. که د ټولې نړۍ غیر مسلمانانو ته د خبرو کولو چانس په لاس درشي، په ځانګړې توګه هغه چې د اسلام سره تعصب لري، په یوه دقیقه کې به څه ورته ووایي؟ د خپلې تجربې څخه د زده کړې، نه د میډیا څخه. په نړۍ کې د وګرځي، د مسلمانانو هیوادونو ته د سفر وکړي او مسلمانانو سره د ځان ته د خبرو چانس پیدا کړي او د دوی د ژوند کیسو مسیر په اړه دې وپوهېږي. ځکه زه وعده کوم دا به هیڅکله داسې نه وي چې څه میډیا وایي. او کله چې په نړۍ کې سفر کوي او یو خراب شی ګوري، پوه شئ چې اسلام بې عیبه دی خو مسلمانان نه دي. له لیدلو مو ډېر خوښ یم وروره، مننه. ستا سفر، ستا کیسه ډېره په زړه پورې وه. انشاءالله ستا هدف ستر دی او ته به بریالی وي انشاءالله. Let's come to the hardest question that will make you sweaty. Coffee or tea? That's the hardest question you could ask me being in Turkey. Chai is my favorite here, but I love coffee. If you say coffee, there will be many dislikes in this video. I say chai. I say chai. That's okay. How did you find Sözler Köşkü? You see in our studio, our medrese. How did you find? Incredible. Everyone working here is so kind and the studio is phenomenal. Except that it's very hot. It's very, very hot. Too hot. Teşekkürler. What would you recommend to new Muslims or the people? Did I make an English pronunciation wrong and you're laughing at that? No, you keep laughing. This is a real serious problem, brother. You will understand me when you get married. Yeah.